یو نظم دی مشرانو اجازه وي ارشاد دی نظم وایم د نظم عنوان دی وده پښتون نظم داسې دی چې شاعران بوزي چې ډمان بوزي نو زرګونه پې د پاسه شیندي چې ډمان بوزي نو زرګونه پې د پاسه شیندي چې شاعران بوزي واپس یې خالی لاس رالیږي دې ته د خپل قام د بېواکه مینې څه نوم ورکړم دې ته د خپل قام د بېواکه مینې څه نوم ورکړم که په پښتو ژبه مو لږ غوندې کې خیال کړی وی که د دروغو د خبرو نه مو پال کړی وی عمر دراز مروت به داسې په بیارځۍ مړ کېدو هارون باچا به خپل وطن کنډر کنډر پرېښودو گلزار علم به پېښور کې په یو لوی روغتون کې د خپل بچي د سر خیرات زموږ نه غوښتلی که چا زموږ د مشرانو احترام کولی احترام کولی اشرف غمګین به د ګیلو بالښت له حد ته نه وړو نازي اقبال به په مشال ریډیو کې دا نه ویل چې زه لندن ته د پښتون د لاس د مرګه راغلم طاهر داوړ به یې زموږ د منځه نه ویستلو نقیب محسود به د پښتو په جامه نه مړ کېدو وزیرستان به د سرو وینو په رنګ نه و ککړ افغانستان به د یو چا د لاسه نه و تاله د پښتون وینه به په هر ځای کې ارزانه نه وه پښتانه پیغله به اوس چېرته بېجانانه نه وه دوی د پښتو جامه نامه په دهشتګردو تړي دوی د پښتو جامه نامه په دهشتګردو تړي که هر څه کېږي خو زموږ په لمن داغ لګوي د نامې خلک یې زموږ د منځه لرې یوړل چې په چا ډاډو د هغوی سوري یې هم ووجل چې سړی سر پورته کوي سر سلامت نه راوړي که هر څه کېږي خو په ځان باندې تهمت نه راوړي دا خوشفهمي ده چې په تاسو کې دا خیال پیدا شي چې ګینې اوس به چېرته بل ځای کې خوشحال پیدا شي زموږ مننه دا خوشفهمي ده چې په تاسو کې دا خیال پیدا شي چې ګینې اوس به چېرته بل ځای کې خوشحال پیدا شي زموږ د وړو مړو خښو به خبر واخلي کمان به پرانیزي یو زر به ترې خنجر واخلي نه پښتونه دا ټټوان په سوري کلک وتړه دا بېهوده ساز او سامان په سوري کلک وتړه سینه راوباسه دښمن ته خپل پتون ووهه راځه راپورته شه یو چغه د بدلون ووهه تش په پښتو ویلو باندې نه ورځي که ټوپک غواړي که کوتک او که کتاب غواړي دا خاوره امن غواړي دا سور انقلاب غواړي دغسې لوړ مثال په یو لوري دې هم نه لرم دغه شان لوړ مثال په یو لوري دې هم نه لرم زما زلمیه د شاباس توري دې هم نه لرم ته خو د تو د نغري خوا کې په لاهور الوی شوې ستا په غوږونو کې د ستر خوشحال نامه شڼېده ستا په رګونو کې غیرت د ابدالي ګرځېدو تا ته نغمې د هلاکو او چنګیز خان غږېدې راځه راپاسه دا دنیا په ځان صدا کا اذان کې جرت د محمد بن قاسم پیدا کا یو نفس بل نفس بل به واخلې دنیا اوس تا ته سترګې نیسي چې بدل به واخلې تاجه اوده قام ته د ویښې زیری مه ورکوه ستا نصیحت او تا وکړو بس قلاره کېنه زما د نظم خلاصه بس دغه یو شعر دی بس ګران اباسین صاحب سره سوخته دا وینا کړې چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډېره مننه